بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو مهم اصل دا دی، کله چې ته چاته نصیحت کوي یا چاته دعوت ورکوي نو هغه ته به ډیره په نرمه لهجه او په خوږه لهجه باندې نصیحت کوي. په ژوند کې ډیرې داسې موقع راځي چې موږ او تاسو ته اړتیا پیدا کیږي چې نورو ته نصیحت او لارښوونه وکړو. کله چې موږ او تاسو نورو ته نصیحت کوو نو په اصل کې د هغوی زړونو ته مخاطب کیږو. د نصیحت کولو پر وخت دغې یوې خبرې ته ډیر پام وکړئ چې ستاسو د نصیحت کولو انداز باید حکم او امر ته ورته نه وي. د بخاري او د مسلم حدیث ده، یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته د تهجدو د لمانځه هڅونه کوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي؟ ای عبدالله، ته د فلانکي غوندې مه کیږه، هغه به د شپې قیام کوو، شپې به یې تهجد کول، بیا یې د شپې قیام پرېښود. تاسو وګورئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت او وینا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته په کم انداز کې ده. داسې ورته نه وایي چې ته پاڅه او تهجد وکړه او مې پرېږده، بلکې داسې ورته وایي چې ابن عمره، ته د فلانکي غوندې مه کیږه چې هغه به تهجد او قیام کوه بیا یې پرېښودل. په عجیبه انداز کې نصیحت چې د زړه بیخ ته ورننوځي او اوریدونکی دې ته اړ کیږي چې داسې نصیحت په ژوند کې عملي کړي. نو تاسو باید خلکو ته د غلطي احساس داسې ورکړئ چې هغوی پرې پوه هم نشي. د عبدالله ابن مبارک رحمه الله پر وړاندې یو کس ته پرنچی ورغی، یعنې وپرنچېده، خو هغه ورسره الحمدلله ونه ویل. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ترې پوښتنه وکړه، کله چې چاته پرنچی ورشي یعنې وپرنچېږي هغه باید څه ووایي؟ هغه کس وویلې الحمدلله. دې خبرې سره عبدالله ابن مبارک رحمه الله وویلې یرحمک الله. وګورئ عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغه سړی په کم انداز سره پوه کوي. داسې ورته ونه ویلې چې کله ته پرنچېږې نو ته به الحمدلله وایي، چې کله ته الحمدلله وویلې چې څوک په هغه مجلس کې هغه یرحمک الله درته ووایي، بلکې داسې ورته ویلې چې څوک وپرنچېږي هغه به څه ووایي، دې ورته ویلې الحمدلله. نو د دې تر څنګ ابن مبارک ورته ویلې یرحمک الله. داسې نصیحتونه د زړه بیخ ته ورننوځي او چاته چې په دې طریقه او په دې انداز سره نصیحت کیږي هغه دې ته اړ کیږي چې داسې نصیحت سل په سلو کې ومني. همدارنګه د بخاري حدیث دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عادت و چې د مازدیګر لمانځه وروسته به پرله پسې خپلو میرمنو کره ورته، یعنی د هرې میرمنې اجرې ته به بیل بیل لږ لږ وخت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته
د هغوی د حال پوښتنه به یې کوله او د کوم شي اړتیا به چې وه هغه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته پوره کوله. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مازیګر لمانځه وروسته د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حجرې او کور ته ورغی. نو هلته زینب رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شهد او عسل راواخیستل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواږه شیان او په خاصه توګه شهد او عسل ډیر خوښېدل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له زینب رضی الله تعالی عنها سره خبرې هم کولې او د شهدو په خوړلو یې هم پیل وکړ. نو له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کره لږ شیبه ډیر پاتې شو. دا برداشت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها او حفصې رضی الله تعالی عنها ونشو کولی چې ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کره ډیر وخت تیر کړي. بنتوب دی کنه. نو دې دواړو سره مشوره وکړه او دا یې وویلې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها د حجرې نه راوځي که تاس که راځي که ماس که راځي ورته به وایو چې یا رسول الله ستا د خولې نه د مغافیرو بوی ځي. مغافیر یو بوټی چې د هغه بوټي نه به شربت جوړېده خو څه ناڅه سپکه بدبویي یې درلودله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې خبرې ډیر خیال ساتي چې د خولې او بدن څخه یې باید بدبویي لاړه نشي. ځکه جبرائیل علیه الصلاة والسلام به تل راته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنې ته او په هغه به وحی راوړه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین حضرت زینب رضی الله تعالی عنها له کوټې څخه ووت نو لومړی د حفصې رضی الله تعالی عنها کره ورغی. هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې یا رسول الله تا څه خوړلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ زینب کره مې شهد او عسل خوړلي. بیبي حفصې رضی الله تعالی عنها ورته ویل ما ته خو ستا له خولې څخه د مغافیرو بوی راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې نه ما شهد او عسل خوړلي خو په راتلونکي کې به یې هیڅ ونه خورم. عسل یې په ځان حرام کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې ځایه ووت. ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کره ورغی. هغې ورته هم همدغه خبره وکړه کومه چې حفصې رضی الله تعالی عنها ورته کړې. ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چلن انداز ته چې محمد رسول الله عسل خوړلي شهد یې خوړلي. ام المؤمنین بیبي حفصه ورته څه وایي او ام المؤمنین عایشې صدیقه ورته څه وایي اما نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه نه وایي. صرف دومره وایي چې د نن نه به وروسته په ما عسل حرام وي نه به خورم. د څو ورځو په تیرېدو سره الله رب العزت د وحی په سوري کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله پیښه څرګنده او بربنډه کړه. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجک. زموږ علما د همدغه ځای نه هم استدلال کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب ذاتی باندې نه پوهېده. ځکه که هغه پوهېدلی نو ټوله مسئله به ورته معلومه وه چې بیبي حفصې او بیبي عایشې خپل منځ کې مشوره کړې ده. نو ضرورت دې ته څه و چې هغه په ځان باندې عسل او شهد حرامول. خبره دلته ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره په نرم انداز کې او په خوږ انداز کې وي چې ما عسل خوړلی دي ما مغافیر نه دي خوړلي. همدارنګه د اسلافو له یو بزرګ څخه یو کس کتاب د لوستلو لپاره واخیست. څو ورځې وروسته چې بیرته کتاب ورکوه
نو په دې کتاب باندې د قطغ او میوو یو څو داغونه پریوتي وو. د کتاب خاوند غلی پاتې شو. دا داغونه یې په خپل کتاب باندې ولیدل. څو ورځې وروسته همغه کس بیا راغی چې بل کتاب ویسي او مطالعه یې کړي. د عالم ورته کتاب په یو قاب کې کیښوده او ورته یې وړاندې کړ. راغلی کس ورته وویلې زما یوازې کتاب په کار دی، دا قاب مې په کار نه دی. هغه کتاب والا عالم او بزرگ ځواب ورکړ کتاب د دې لپاره درکوم چې مطالعه یې کړي او قاب د دې لپاره درکوم چې قطغ او میوې پکې واچوي. سړي کتاب واخیسته او روان شه. سړی په خبره پوه شوی و. همدغه د نصیحت کولو غوره انداز دی او په دې انداز باندې نصیحت د زړه بیخ ته ننوځي او چاته چې نصیحت کیدلی شي هغه دې ته اړ کیږي چې په دې انداز باندې ضرور نصیحت ومني. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الکلمة الطیبة صدقة، ښه پاکه خبره دا صدقه ده. همدارنګه چاته چې ته نصیحت کوي ستا نصیحت باید ډیر مختصر وي. د پرله پسې خبرو، د تکراري خبرو او د اوږدو خبرو نه ځان ساته. تاسو نبوي نصایحو ته پاملرنه وکړئ. تاسو ته به هر څه روښانه شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نصایحو کې نصیحت له یوې یا دوه جملو څخه ډیر نه و. زه د بیلګې په توګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو نصیحتونه تاسو ته وړاندې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي، د ابو داود حدیث دی، علی دوهم ځل نظر مه اچوه، یعنی پردی ښځو ته دویم ځل مه ګوره ځکه لومړی نظر معاف دی او دوهم نظر نه دی معاف. څومره لنډ نصیحت. د بخاري حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر ته وایي عبدالله ابن عمره په دنیا کې داسې ژوند کوه لکه یو لاروی یا مسافر. څومره لنډ نصیحت. همدارنګه د ابو داود حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ته نصیحت کوي، ورته وایي قسم په الله زه له تا سره محبت لرم. نو ته د هر لمانځه وروسته خامخا دا کلمې وایه اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیحت ته چې هغه حضرت علی کرم الله وجهه ته څونه په لنډو ټکو کې نصیحت کوي. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته څومره په لنډو ټکو کې نصیحت کوي. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ته څومره په لنډو ټکو کې نصیحت کوي. نو چاته چې نصیحت کوي یو خو په خوږه ژبه ورته کوه او بل کوشش کوه چې ستا نصیحت ډیر لنډ وي تر څو ستا نصیحت د هغه په زړه کې ځای ونیسي او هغه یې قبلولو ته اړ شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات څخه وروسته د هغه د مبارکو اصحابو رضی الله تعالی عنهم همدغه کړنلاره وه. یعنی هغو به نصیحتونه کول خو په کوم انداز کې به چې نصیحت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوه په همدغه انداز کې به صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم هم نصیحتونه کول. یو به په خوږه ژبه ول او بل به ډیر لنډ او مختصر ول. یوه ورځ ابو هریره رضی الله تعالی عنه د یو مشهور شاعر فرزدق سره مخ شو. هغه ته یې ویلې وراره زه ګورم چې ستا پښې ډیرې وړې دي، په جنت کې خو به ورته ځای وي، په خپلو شعرونو کې په پاکلمنو ښځو باندې تهمت لګول پرېږده. په خپلو شعرونو کې په پاکلمنو ښځو باندې تهمت لګول پرېږده. څومره لنډ نصیحت او څومره جامع نصیحت.
همدارنګه د بخاري حدیث دی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د مرګ په بستره پروت خلک یې وروستي ځل لیدلو ته راتلل یو نوی ځوان راغی ویلې ای د مسلمانانو مشره خوشحاله شه تا ته د الله رب العزت د رسول صحبت په برخه کیږي د الله رب العزت زیری له تا سره دی له پخوا څخه د اسلام منلی او کله چې درته د مسلمانانو مشري په برخه شوه نو له عدل او انصاف نه د کار اخیستی دی او تر ټولو د خوښي خبره خو دا ده چې اوس شهادت در په برخه کیږي عمر رضی الله تعالی عنه چې کله د دې ځوان دا خبرې واورېدلې نو ویې فرمیل امید دی چې حساب به برابر وشي نه به زما په خلاف کومه خبره وشي او نه زما په حق کې ځوان چې روان شو نو د هغه لونګ د ځمکې سره ولګېد د عمر رضی الله تعالی عنه چې پرې نظر شو راویې غوښته او ورته یې ویلې وراره خپله جامه پاس ساته هم به د جامه پاکوي او هم به د الله تقوا ترلاسه کړي وګورئ د سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نصیحت ته چې په کوم انداز کې دې ځوان ته نصیحت کوي چې لونګ دې ځوړند مه پرېږده دا ورته وایي خپله جامه اوچته ساته یو خو به د جامه پاکوي او بل به د الله تقوا ترلاسه کړې وي د کبر نه به بچ نو تر کومه چې امکان لري له جنګه ډډه کوئ ستاسو مقصد خبره رسول دی جنگ او مناظره نه همدا زما مقصد هم دی الله رب العزت او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ فساد او بېځایه مجادلو څخه منع کړي اوس خو مناظرې نه دي ټولې مجادلې دي ما ضربوه لك الا جدلا الله په صورت زخرف کې وایي دغه مثال هغوی ته تا ته محض د خبرو اړولو را اړولو لپاره وړاندې کړی دی همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجد د هدایت رسیدو نه وروسته چې هر قوم د ګمراهي په لور مایله شو هغوی ته د بحث تکرار جنگ او فساد کولو صلاحیت ورکول شو همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی د ابو داود حدیث دی انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترک الجدال وان کان محقا زه د هغه کس لپاره د جنت په سوري کې د یو کور ذمهوار یم چې د حق سره سره بحث او تکرار نه کوي اما ځینې خلک د دې ته پرېږدي نه د هغوی مقصد د هغوی ژوند ټول جنگ جدال او شور دی الله ته به ورځي الله رب العزت د دوی نه پوښتنه کوي نو که تاسو یو څوک له غلطي څخه خبروئ نو خبرې لنډې وکړئ داستانونه مه غږوئ داستانونه ترې مه جوړوئ مجادله مه کوئ جنگ مه کوئ او د دې تر څنګ د خلکو د خبرو پروا هم مه کوئ د اعتراض او مذمت کولو له مخې هم د خلکو بیلابیل مزاجونه دي ځینې خلک په ریښتینې توګه د زړه له تله صادقان وي او د زړه له تله د انسان خیرخواهي غواړي خو ستونزه دا وي چې د نصیحت کولو له فن څخه ناخبره وي پایله دا شي چې د هغوی نصیحت او خبرې ستاسو د خفګان لامل جوړ شي ځینې ناصحان بیا حاسدان وي او مقصد یوازې ستاسو خفګان وي خو ځینې داسې هم وي چې هغوی د جهل او ناپوهي له امله هر څه چې خولې ته راشي وایي او په همدغه بې فکره او بې عقله نصیحت کولو انسان له غم او خفګان سره مخ کوي زه خو وایم که داسې خلک له سره ونه غږیږي نو ښه به وي خو څه وکړو تنقید د ځینې خلکو داسې وي لکه د ډوډۍ خوراک داسې خلک تل دنیاوالو ته په تورو عینکو کې ګوري الله رب العزت دې ورته هدایت وکړي د ادب کتابونه لیکي چې د عربي ادب یو ادیب حجان نومیده هغه په خره باندې سپور و او زوی یې ورسره روان دوی له څو کسانو څخه تیر شول خلکو په خپلو کې وویلې چې ته دې کمعقل پلار ته وګوره خپله په خره باندې سپور دی او بیچاره زوی یې په ګرم لمر کې ځان پسې پلی او پیاده روان کړی دی د عربي ادیب د دوی خبرې واورېدې
په خپله له خره څخه کوز شه زوی یې په خره باندې سپور که او بیا یې مزل ته ادامه ورکړه. د لږې شیبې مزل وروسته له یو څو نورو خلکو څخه تیر شول. له هغو څخه یو تن وویلې دا بې ادبه زوی وګوره، په خپله په خره باندې سپور دی او پلار بیچاره یې ځان پسې په سور لمر کې پیاده روان کړی دی. دی چې دا خبره واورېده نو له زوی سره یو ځای په خره سپور شو. پلار او زوی دواړه په خره سپاره روان ول. لږ مزل یې چې وکه نو څو نور کسان په مخه ورغلل. هغوی یې په لیدو سره وویلې دا ظالمان وګورئ، په دې بې زبانه مال باندې زړه درد نه کوي، په دې سور لمر کې دواړه پې سپاره دي. دې ادیب خپل زوی ته ویلې کوز شه زویه، په خپله هم کوز شه، او دواړه د خره پسې پیاده روان شو. لږ مزل یې چې وکه نو څو کسان ناست ول او د دوی په لیدو سره ویلې دې بې عقلو ته تاسو وګورئ، دې کم عقلو ته وګورئ، خر ورسره دی او دواړه پیاده روان دي. خر نو د څه لپاره؟ خر خو د دې لپاره دی چې پې سور شي. نو دا وخت د دې ادیب د صبر کاسه ډکه شوې وه. کله چې خلکو دا خبره وکړه نو هغه یوه لوړه چیغه وکړه، زوی له ځان سره که او خر یې په غیږ کې پورته که. که زه د دې ادیب سره وای نو ما به ورته ویلي وای زړګیه د خلکو د خبرو پروا مه کوه، څه دی چې زړه غواړي همغه کوه، د خلکو خوشحالول ناشوني دي، سخت دی. چې یوازې دا پیسور و هم خلکو خبرې وکړي، چې یوازې زوی پیسور و هم خلکو خبرې وکړي، چې دواړه پې سپارول هم خلکو خبرې وکړي، چې دواړه ترې کښته شول هم خلکو خبرې وکړي. د خلکو د خبرو نه ځان کله هم نشي خلاصولی. نو د خلکو د خبرو پروا مه کوئ، د خپل هدف ته د رسېدو لپاره همیش کوشش کوئ چې نصیحت کوئ په نرمه لهجه مختصر. انشاءالله الله رب العزت به مو خپلو اهدافو ته رسوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي.